د پاور بی آی د زده کړې په سریز کې نن موږ وایو چې څنګه کولی سو چې موږ یو ډیټا سیټ په پاور بی آی کې رینیم او سیو کو. له هر څه نه مخکې موږ پاور بی آی ډیسکټاپ را اوپن کوو لکه څنګه چې ما دلته مخکې را اوپن کړی ده او په بلانک ریپورټ باندې کلیک کوو. له هغه وروسته راځو موږ ګیټ ډیټا ته که هغه لیدونکي چې تر اوسه پورې د پاور بی آی هغه څنګه کولی شو چې موږ ډیټا پاور بی آی ډیسکټاپ ته امپورټ کو او ځینې نور موضوعات چې موږ ویلي دي د هغو په اړه معلومات غواړئ زما د یوټیوب چینل په پاور بی آی ډیسکټاپ سیریز کې هغه ویډیوګانې تعقیب کړئ انشاءالله په ټول موضوعاتو به پوه سئ. نو راځو موږ ډیټا امپورټ کوو پاور بی آی ډیسکټاپ ته او دلته موږ په اکسل ورک بک باندې کلیک کوو ځکه چې زموږ سره ډیټا په اکسل شیټ کې ده. راځي په دې فولډر کې زموږ سره ډیټا دا دی زما چې اوس رنیم کړې ده اوپن باندې کلیک کوو. دا ډیټا راځي کوم چې هغه موږ تاسو نور مراحل ورباندې ترسره کوو. له دې نه مخکې ما په نور ویډیوګانو کې ویل دي چې چېرته کله ډیټا موږ پاور بی آی ډیسکټاپ ته را امپورټ کوو په هغو کې بیا موږ څو مراحل لرو چې هغه باید موږ تاسو پوه یو. که چېرته تاسو د هغو په اړه معلومات نه لرئ زما په تېرو ویډیوګانو کې هغه تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ چې څنګه کولی شو موږ ډیټا امپورټ کړو او کوم نور مراحل لرئ. دلته دا ډیټا سیټ زه سلیکټ کوم او دلته زموږ سره دوه اپشن راځي یو لوډ اپشن ده یو ټرانسفرم ډیټا ده. په دې اپشنو باندې ما په تېرو ویډیوګانو کې بحث کړی و تاسو کولی شئ چې هغه د پاور بی آی ډیسکټاپ سیریز ما په یوټیوب چینل کې وګورئ. نو موږ راځو ټرانسفرم ډیټا باندې کلیک کوو تر څو موږ دغه ډیټا پاور کیوري ایډیټر ته راوړو او هغه مرحلې چې موږ په پاور بی آی پاور کیوري ایډیټر کې ترسره کولی سو هغه عملي ورباندې ترسره کړو. نو زموږ سره ډیټا پاور کیوري ایډیټر ته راځي. نو دلته موږ کولی سو چې ډیټا باندې خپل اپریشن ترسره کړو. کله چې ډیټا دلته راغله نو موږ وایو چې دا ډیټا که چېرته تا تغییرات پکې راوستل او کوم چینجز دې پکې راوستل نو کولی سي له هغو نه وروسته موږ دا ډیټا څنګه وکړو سیو کړو ځان سره. پاتې دې نه وي چې کومې مینوګانې چې زموږ سره په پاور کیوري ایډیټر کې مهمې دي په ډیټا کلینینګ کې هغه انشاءالله موږ په راتلونکي ویډیوګانو کې سټیپ بای سټیپ وایو تاسو له موږ سره اوسیږئ. که چېرته موږ په دې ډیټا سیټ کې کوم تغییرات راوستلو او غواړو چې هغه سیو سي له موږ سره نو موږ په دلته زموږ سره څو اپشنه دي. زموږ سره یو کلوز ان افلای ده یو تنا افلای ده یوازې افلای ده او بل څه ده یوازې کلوز دی. په دې اپشنو باندې موږ هم نن خبرې کوو. کلوز ان افلای کله چې په دې کلوز ان افلای باندې کلیک وکړي دا زموږ ډیټا سیټ کلوز کیږي او کوم چینجز چې تاسو په دې ډیټا سیټ کې راوستي هغه هم څنګه کیږي افلای کیږي ورباندې. په دې باندې موږ کلیک کوو موږ سره ډیټا سیټ راځي او دلته موږ وایو چې دغه ډیټا سیټ چې کله زموږ سره راسي بیا موږ هغه خپل ډیټا باندې څنګه وکړو خپل اپریشن ترسره کوو. منتظر کیږو تر څو زموږ ډیټا زموږ سره ډیټا دلته راغله او په دې باندې موږ څنګه وکړو کلیک کوو او موږ راځو هغه ټیبل ویو ته او هغلته موږ کولی شو چې خپله ډیټا څنګه وکړو وګورو. او زموږ سره ډیټا له پاور کیوري ایډیټر څخه راځي پاور بی آی ډیسکټاپ ته. نو دلته موږ کولی شو چې دغه ډیټا کې څنګه وکړو تغییرات راوړو. نو که چېرته موږ دغه ډیټا کې تغییرات راوستلو هغه هم زموږ سره دغلته راځي. نو بله لار که چېرته موږ غواړو چې له پاور بی آی ډیسکټاپ څخه بیرته پاور کیوري ایډیټر ته لاړ سو موږ دلته هوم باندې کلیک کوو او دلته موږ راځو ټرانسفرم ډیټا باندې کلیک کوو او زموږ سره ډایرکټ راځي پاور کیوري ایډیټر ته. زموږ سره یو موضوع دغه سوه بل موږ کولی سو چې دغه
ډیټا سیټ رینیم کو رائټ کلیک ور باندې کوو او دلته مونږ وایو چې رینیم چې مونږ دلته مختلف رینیم تاسو کولی شئ ډیټا ته ورکړئ لکه ما دلته اوس سیلز ډیټا ورکړې ده دا زه ترېنه ډیلیټ کوم او دلته مونږ وایو چې یو بل نوم ورکوو یا مونږ ورته وایو چې رجسټریشن ډیټا د مثال په ډول صحیح ده او یا انټر وایو او یا هم مونږ دلته کلیک کوو راځو دلته مونږ وایو چې دا راته څنګه وکړه اپلای په اپلای باندې کلیک وکړئ دغه ډیټا تا سره څنګه کیږي اپلای کیږي او کوم چینجز چې تا راوستي دي هغه هم تا سره راځي دلته زما سره دلته دا چینجز رالو که چیرته مونږ غواړو چې دغه ډیټا بیرته بیا رینیم کو دلته مونږ ورته کولی شو چې دا دلته ورته ولیکو چې مونږ ورته وایو را ډیټا صحیح ده او که چیرته بیا ترمنځ یو فاصله راسي بیا مونږ یو انډرسکور وایو صحیح ده دا ډیټا زما سره څنګه وکړه دا ما تغیرات پکې راوست اوس که چیرته زه کلوز باندې بټن کلیک کړم دلته زما سره وایي چې دغه چینجز چې تا راوستو غواړي چې دا اپلای کړي که یا نو زه ورته وایم چې بلې اوس یې اپلای کوم دلته زموږ سره هغه مخکینی رجسټریشن ډیټا په نامو ده ګوره کله چې ما اپلای کړل دلته زما سره په دغه رایټ سایډ کې یا راسته طرف کې په ښي طرف کې زما سره دغه د ډیټا سیټ نیم تبدیل شو چې ته را ډیټا ته نو دغه اوس زموږ سره پاور بی آی ډیسکټاپ ته موږ رالو نو کولی شو چې دغه ډیټا سیټ موږ چې هلته په 3 مرحلو کې په پاور کیوري ایډیټر کې رینیم کولی شوی دلته موږ بیرته راځو پاور کیوري ته ټرانسفارم ډیټا ته او دلته موږ کولی شو چې دغه ډیټا سیټ لکه څنګه چې ما دلته مخکې درته ویلي چې په دغه ځای کې موږ دا رینیم کولی شو دا ډیټا سیټ موږ په مختلفو ځایو کې هم نور ځایو کې هم څنګه کولی شو رینیم کولی شو لکه موږ وایو چې دلته زه رایټ کلیک ور باندې کوم راځم پراپرټیز ته پراپرټیز کې دلته موږ دلته نیم ورکوو د مثال په ډول سیلز ډیټا او انډرسکور ورکوو اوکې باندې کلیک کوو او دلته زموږ سره څنګه شو دا سیلز ډیټا رالو اوس که دا غواړې چې کلوز یې کړي یا اپلای یې کړي زه وایم چې دا د ټول ځای کې څنګه وسي اپلای سي او دغه رینیم چې ما ورکړی ده کوم ډیټا سیټ دا دې راته زما سره اپلای سي نو له هغه نه مخکې موږ راځو چې دغه خپل دغه کلوز کو زه ورته وایم چې دا ډیټا سیټ زما سره څنګه وکړه کلوز که ګور دلته زما سره هم دا راغی سي دا کولی شم زه وګورم په پاور بی آی ډیسکټاپ کې له هغه نه وروسته موږ کولی شو چې دغه ډیټا سیټ سیو کړو نو د سیو لپاره موږ راځو په فایل باندې کلیک کوو د دې لپاره چې دا ډیټا سیټ زما سره کوم تغیرات چې راوستي هغه زما سره پاتې شي په سیو باندې کلیک کوو په فایل باندې کلیک کوو راځو په سیو باندې کلیک کوو او دلته زما ته راوایي چې دغه ډیټا سیټ چې تا اوس کار ورباندې وکړو دا ته چیرته سیو کول غواړې زه دلته په مور باندې کلیک کوم او راځم دلته براوز دیس ډیوایس باندې کلیک کوم او تا ته وایي چې دا فایل یې چیرته سیو کړئ زه راځم وایم چې په دا ډیسکټاپ ډیټا او دلته یو نوم ورکړه سي revised sales data صحیح ده او په سیو باندې کلیک نو دغه ډیټا سیټ زما سره څنګه سو سیو سو په کوم ځای کې تاسو اوس کتلی شئ چې دا ډیټا سیټ زموږ سره په کوم ځای کې د سیو سوه ده راځم ډیسکټاپ ته راخلاصوم یې دا ډیټا او دلته زموږ سره دغه ریوایزډ سیلز ډیټا زما سره سیو سوې ده صحیح ده په دې باندې که چیرته موږ تاسو رایټ کلیک وکړو پراپرټیز ته راسو
نه دلته به زموږ سره هغه مشخصات زموږ سره موجود دي. تا ته وایي چې دغه دی پاور بی آی ډیسکټاپ ډاکومنټ دی او هغه اکسټنشن یې چې دی پی بی آی ایکس دی، معنا دی پاور بی آی فایل ده. په دې کې کولی سي چې څنګه وکړي ته تغیرات راولي. دا په دې معنا که چیرته بل وخت دا پاور بی آی اپلیکیشن ته ډیلیټ کو یا هم دغه فایل له تا سره له بینه لاړ، ته کولی سې چې هغه بیرته هم څنګه وکړې راوپن یې کړې. د پاور بی آی اپلیکیشن موږ راوپن کوو. اوس غواړم چې دغه فایل بیرته راوپن کړم. راځم پاور بی آی ته، دلته پاور بی آی لیکم، فاول لیکم او زموږ سره دغه اوپن کېږي. اوس راځو چې کله چې موږ دا فایل رینیم کو، سیو مو کو، نو دا فایل چې کله موږ تاسو بیرته پاور بی آی ډیسکټاپ را اوپن کوو، دا فایل زموږ سره بیرته دلته په ریسنټ فایلو کې زموږ سره څنګه وي راغلی وي، په لیست کې راغلی وي چې تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ او بیرته هغه کوم کارونه چې په یو فایل کې پاتې وي او یا هم غواړئ مخکې نور کار پکې وکړئ یا راوپن یې کړئ، هغه په همدې ځای کې تاسو سره وي. ډېره مننه ستاسو له حمایت څخه. که تاسو د پاور بی آی ډیسکټاپ په اړه نور معلومات غواړئ او یا هم د نورو کورسونو د سیریزونو په اړه غواړئ چې زه درته ویډیوګانې ریکارډ کړم، ما ته په کمنټ برخه کې ولیکئ او یوه هیله دا ده چې زما دا ویډیوګانې له نورو ملګرو سره شیر کړئ او انشاءالله د پاور بی آی سیریز نور ویډیوګانو سره به زموږ سره اوسیږئ او هغه څه به زده کړئ چې انشاءالله تاسو سره ارمان وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا پاور بی آی دا د ډیټا سیټ زموږ سره پاور بی آی ډیسکټاپ ته راغی. په دې باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو پاور بی آی دغه پاور بی آی ډیسکټاپ ته دغه ډیټا سیټ پاور بی آی ډیسکټاپ ته راغی. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دغه ډیټا سیټ زموږ سره څنګه کېږي راځي او هغه تغیرات موږ کولی شو چې نور مخته یوسو. ډېره مننه تاسو ته. که تاسو دغه ډیټا سیټ دی، هغه ډیټا سیټ زموږ سره دلته راځي. نو په دې باندې کله چې موږ تاسو کلیک وکړو کولی شو چې دغه موږ ټیبل ویو کړو او هغه ډیټا یا هغه تغیرات چې موږ پکې راوستي هغه دلته زموږ سره شو کېږي. نو ډېره مننه. که تاسو کوم سوال پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ ماته یې کمنټ کې ولیکئ او یا هم کوم د نورو سیریزونو لپاره او یا هم که چیرته تاسو د نورو سیریزونو لپاره کوم پوښتنه لرئ ماته هم په کمنټ کې ولیکئ. ډېره مننه.